محفل د علماو بسره زر شي وایي کوي ګټه کوونه د صحرا. بس اول خو چې کله ما علم شروع کړو نو دا مشکلات ماته ډېر زیات وو. داسې څه موقع پکې راغلی چې ته په تنهایي کې دا سوچ کړی چې یاره ګوهر دا ته کوم لار ته رالې، هغه خوشحالیانې او هغه مزې، هغه چرچې، هغه خوندونه هغه دې پرېښودې او دلته وزیله رالې. خاص کر علماو طلباو سره د خلکو یو نفرت دی، نو چونکې دا خلک ډېر لرې دی، که چېرې دی د علماو ته رانږدې شي نو ډېر زیات د آخرت فایده به وشي. او د دنیا په لحاظ چې کله زه مخکې نو ټیک ده چې ظاهري هغه کورسای وې او غټو خلکو سره لین دین و او ډېر یاران دوستان وو، دا هغه لیول اوسه پورې لا چې کله زه د 8 کاله وشو دې ته راغلی یم نو یو ورځ داسې نه ده راغلی چې ما ګنې دې کې افسوس هغوی پسې کړی. اخر زه دا ځای ته وایي د حلقې د پوره حلقې صدر پاتې شوم. بیا زه ناظم پاتې شوم د دې. بس چې کله زه ناظم شوم تقریبا یو هفته پس زموږ والده صاحبه وفات شوه. دې طرف ته څنګه رالې؟ دا خو د ځمکې او د اسمان فرق دی چې یو طرف ته دونه مزې وچرچې او بل طرف ته د علم دغه لار. نو دا زموږ خوا کې مدرسه ده، نو زه به رالم دلته به ناست وم د علماو کرامو سره، نو دا طالبان او دوی به وو نو ما له به یې څه لږه مزه غونده راکوله. کوم بار خلک چې زه به کوم لیول وم بیا ما موبایل هم بند کړم، مکمل مې دې وجه ختم کړی چې خلک رابطې نه کوي. چې څوک به میلاو شي نو به ویم چې مړه تاسو ځان نه لیونی جوړ کړه، ځان لرې کار وکړه، مختلف خبرې به هم خلکو کولې. نو بار کله کله به مې لږ سوچ وکړو خو بس اجازه ته بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اقبال محسن یم او دا مهال تاسو ګورئ لټون بونه. وګورئ کتونکو خدوخیلو ته راغلی یم د یو ډاکومنټري په هیله باندې. زما خو ګورو محترم امیرزیب استاد صاحب راته کال وکړو چې دلته په معاذ بن جبل مدرسه کې کوم چې په دوبۍ باندې توتالۍ کې آباد یو لوی مدرسه ده، هلته زموږ یو ورور دی چې د 53 کالو په عمر کې علم حاصل کو. وایي که نه چې علم رڼا ده او رڼا ژوند دی. بیا یو شاعر وایي چې هر مقصد په زړه چاودلو پوره کېږي، د غوټۍ زړګی چې اوچ وي نو ګلاب شي. زه ډېر زیات خوشحاله شوم. ملګرو ته مې ویل چې دا نوره ډاکومنټري پرېږدو او د ټول نه مخکې مونږه هغې شخصیت سره میلاو شو چې هغوی دغه دنیا ترک کړه، مال او په متاع باندې خپې کېښودې او د علم رڼا دغه لارې خپله کړه. نورې خبرې به ورسره کوو. وګورئ کتونکو دا دی جناب محترم ډېر زړه ته رانږدې ګوهر علي خان صاحب چې اوس د مولانا ګوهر علي خان په نوم باندې نومیږي. السلام علیکم. زما د زړه د کوره تا ته ډېر ډېر مبارک شه. کتونکو راځو به هغې طرف ته چېرته چې زموږ سره د مولانا ګوهر علي خان صاحب د هغوی د ژوند په حواله او هغوی بیا د علم طرف ته راغلي په هغې حواله خبرې اترې. زه اولنۍ پوښتنه د دغې مدرسې د معلمو نه پوښتنه کوم چې هغوی د دغې خپلې مدرسې په حواله باندې څه وایي او بیا د دوی په حواله باندې هغوی څه وایي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی مولوي صاحب ستاسو خپله نامه او د مدرسې په حواله باندې راته خبرې وکړئ او بیا سره د مولانا ګوهر علي صاحب په حواله خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم. زما نوم دی مکرم شاه جی، والد سے نوم دی مزمل شاه. مطالعه مداخلو سے متعلق دی. دارالعلوم حقانیه کوړه خټک نه فراغت شوی دی او 2016 کې دلته کې تدریس لپاره راغلی یو او دلته کې موږ الحمدلله د حفظ شعبه را سره په همبرو کلو کې سره کتابونو کې هم یو څو کتابو او الحمدلله 2 کاله پس هم دستربندي کېږي. هر کال کې د هر 2 کاله پس 40 42 43 پورې تعداد کې په دې کې نیم تقریبا حفظ والا وي، نیم حاضري والا وي. ډېره زیاته مننه. د مولانا ګوهر علي خان صاحب په حواله سره یو څو لفظونه شریک کړئ. دې زموږ دویم کال تقریبا چې دوی څلور میاشتې ولګولې دا تبلیغ چې کله واپس راغله څلور میاشتو نه بیا دې دلته کې موږ داخله واسطه بل کال نو څلور 15 کال دې موږ سره دلته کې علم وکړو، جدي سبقونه موږ سره ویلو او الحمدلله ناظره کې داسې 13 سپاره صورتونه ما سره په یاد باندې ویل سي په ناظره باندې ویلو. بیا غي نه پس بیا دې دلته تعالی حقانیت لړو 2 کال هلته کې علم حاصل کو. بیا دغه نه وروسته اخیر دورې لدی شاه منصور ته لاړ سبق سي مدرسې تعلیم القرآن مدرسې ته هلته کې الحمدلله فراغت شو او څه کال دې موږ الحمدلله کې سبقونه ورکړو او زموږ اکثر د مدرسې څومره خدمت وي د آبادۍ لحاظ سره نور څومره خدمتونه وي
او الحمدلله دې موږ دلته کې یعنی دوی دلته سبق هم وي او بیا دلته اوس معلم هم دی او چې دې نور وړاندې ماشومانو ته سبق کوي او چې وړاندې موږ سبقونه ویلو او اوس الحمدلله دې دلته کې یو دوه درې سبقونه ورسره هم دي ډیره زیاته مننه جی خوږو کتونکو د مولانا ګوهر علي خان صاحب رور را سره ولاړ دی امیر زیب استاد صاحب دا هم پوښتنه کوم چې دا غوي په حواله مونږ ته سوای السلام علیکم جی وعلیکم السلام اقبال محسن صاحب ستاره را مننه چې تاسو دلته رالی او دا زمونږ چې دی نو مشر ورور دی د 53 سال به د عمر نو د چې کوم د سبق ته د املا تړله دا ګران هم وه ځکه چې د سیاسي زندگی ته د چې دی نو د بارمل زندگی دا ټوله تا په یو ټایم باندې پرېښودل او بیا دې فیلډ ته راتله چېره د دې راتلونکي کشرانو ته دی چې دی نو هغه بیاري وکړي نو بس د ډېره قرباني ورکړې موږ ته لږ ډېره ممکن هم نه ښکارېده خو بهرحال دا هغه ممکنه کړه او وخت یې ډېر زبردست وخت تېر کړو او تعلیم یې کړی او تعلیم یې ورساو خو لږ لنډه خبره دا ده چې دې مولوي صاحب څه ترلاسه شولی دی د نیمګړی نه دی پرېښودی په خپل ژوند کې د دا ریکارډ دی که په سیاسي میدان کې و که د مسافرۍ په میدان کې و او که بیا چې دا ناممکنه کار موږ ته ښکارېده هغه ته چې دی نو اوس وکړو او ټولې دنیا ته پته ولګېد د علم دښمنان که په لار کېږي که ورکېږي خو خدای د قلم او د کتاب سړی دی نه مري کتونکو آی طرف ته ځو چېرته چې زموږ سره لوی شخصیت محترم مولانا جوهر علي خان صاحب ولاړ دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته و اته کاله مخکې تاسو ګوهر علي خان وای بیا د هغې نه وروستو مولانا ګوهر علي خان صاحب شوی دغه لوی سفر را سره ټول بیان کا تعلیمي فنګ راته ووایه په چې مو څومره دي او بیا به پوښتنه کوم چې دې طرف ته څنګه راغلی جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زما عزتمن اقبال محسن صاحب تاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ د خوشحالۍ د موقع لرالې اولنۍ خبره خو دا ده چې زه لومړي وخت نه ما تقریبا لسمه پورې سکول وي اتم مې دغه وکړه بیا مې لسم مې پرایویټ وکړه بیا لاړم دوبۍ ته یو 15 کال مې په دوبۍ کې مسافري وکړه بهرحال بیا د هغې نه رالم بیا دلته یو څه بل څه بیا اخري کې سیاست شروع کړه مونږ کور چې دی دا یو سیاسي کور دی نو بیا مونږ سیاست شروع کړو نو بیا په قومي وطن پارټۍ کې اخر دا ځای ته د حلقې د پوره حلقې صدر پاتې شوم د قومي وطن پارټۍ شیرپاو خان دي چې کومې مشرانو نو بیا هغې کې څه هلې ځلې څه منډې تړلې والې الیکشنې بهرحال بیا د اخر کې زه ناظمۍ سیټ ته ودرېدم د ویلیج کونسلر نو بیا زه ناظم پاتې شوم د دې بس چې کله زه ناظم شوم تقریبا یو هفته پس زموږ والده صاحبه وفات شوه نو بس زما سره د دنیا نه لګړه مور غونه شغې سره بس دنیایي خو دغه دغه دی چې څلور زامن مې دي او په خپل ټایم پاس کېږي الحمدلله مولانا صاحب دنیا ښایستونه دې پرېښودو مال و متاع دې پرېښودو هغه خوشحالۍ دې تعالی ترغه کړي او د هغې په سر دې خپه راښکوه او رالې یو داسې طرف ته چېرته چې علم حاصلېږي رڼا حاصلېږي بیا د دې باوجود چې تا کرسۍ پرېښوده او ته پوزي لرالې تا هغه پارټیانې هغه خوندونه پرېښودو او رالې د دغې طالبانو سره د مدرسې فرش باندې کښېنې او د هغوی سره هغه ماته وچه او سپوره روټۍ خورې په دې کې ګرمي شته یخني شته د کور نه لرېوالی شته دې طرف ته څنګه رالې دا خو د ځمکې او د اسمان فرق دی چې یو طرف ته دونه مزې وچرچي او بل طرف ته د علم دغه لار د دې په حواله سره خبره شریکه کړه دا خو ډېره زیاته راحیرانتیا خبره ده د دې خو د تبلیغ والا مثال ورکوي وایي چې سړی د عطرو دکان ته ورشي نو که چېرې دې عطر وانلي خو ده سره خوشبويي خامخا نښلي او که سړی د لوړ دکان ته ورشي د مصري نو وایي که د ایسو نه کړي خو څه ناسه تور داغ به ورسره وي نو د دې اصل وجه دا وه چې کله به زه چېرته مازدیګري ټایم کې چېرته کور ته وم خو به نه خو چې کله به ومه نو دا زموږ خوا کې مدرسه ده نو زه به رالم دلته به ناست وم د علماو کرامو سره نو دا طالبان او دوی به وو نو ما له بیا څه لږه مزه غونډه راکوله نو زما سوچ ورو ورو دغه غاړې نه دې غاړې ته راواړېده نو ما زه رالم ما دوی سره مې مشوره وکړه چې زه علم شروع کوم نو چونکې دوی ته هم څه ناممکنه ښکارېده دوی ډېر یقین نو دوی ما ته وایي چې اول 4 میاشتې ولګوه نو زه لم به 4 میاشتې مې سیره ولګولې نو چې رالم بیا رالم نو بس بیا مې د کال نیمګړی چې کال پوره شي نو علم مې شروع کړو او الحمدلله 8 کاله برابر شو 7 کاله 8 کاله علم مې وکړو 15 کاله مې دې مدرسه کې علم وکړو 2 کاله بیا د توتالۍ حقانیې ته لاړم ډېر ښه ماحول و هلته بیا دلته نه لړم شاه منصور سابق شیخ د دارالعلوم ته هلته مې باقي علم 7 کال فارغ د هلته نه شوم
دستربندي تاسو هلته وشوه. دستربندي زموږ هلته وشوه او بیا دلته هم پروګرام دی مدرسه کې وشو ډېر ښایسته پروګرام او تاسو یې ول رالی دلته اوس تاسو لکه د دې نه مخکې تاسو دلته کې از شاګرد وای اوس تاسو معلم یې دلته او جی او بس اوس خو زه د دې استادانو د خپل علماو ډېره شکریا ادا کوم چې زه څنګه فارغ شوم نو دی زه دلته بس معلم واغستم نو بس یو دوه کتابه دي په الحال لومبی کال دی نو بس هغه دې طلباو ته پړاوم او دلته الحمدلله یم او نو مصروفیات مې مکمل بس کړي دي بس داسې څه موقع پکې راغلی چې ته په تنهایي کې دا سوچ کړی چې یاره ګوهر دا ته کوم لار ته رالې هغه خوشحالیانې او هغه مزې هغه چرچې هغه خوندونه هغه دې پرېښودې او دلته وزي له رالې یوازې تنهایي له رالې داسې څه موقع پکې راغلی ده چې ته مایوسه شوې نه داسې خو بهرحال انساني خامخا شیطان سړي د دوکې موقع ورکوي بعضې وخت کې چې سوچ به مې وکړو او بیا بهرحال خلک هم بار خلک چې زه به کوم لیول وم بیا ما موبایل هم بند کړم مکمل مې دې وجه ختم کړی چې خلک رابطې نه کوي چې څوک به میلاو شي نو به ویم چې مړه تاسو ځان نه لیونی جوړ کړه ځان لرې کار وکړه مختلف خبرې به هم خلکو کولې نو بهر کله کله به مې لږ سوچ وکړو خو بس دا زما د تره زوی تا ته دا وایي چې زما دا طبیعت دی چې یو شی شروع کړم بیا به بس ټول والیم کار سوره سختې راشي نو شکر دی بس د هغې الله پاک دا انجام راوباسو سختي او رات هر څه تیر شو خدای پاک دې دغه ته ورسولم چې فارغ شوم او د دنیا په لحاظ چې کله زه مخکې نو ټیک ده چې ظاهري هغه کورسای وي او غټو خلکو سره لین دین او پولیس سره نور محکمو سره ولې سیاست کې به دا خامخا ساتي او ډېر یاران دوستانو دا هغه لیول اوسه پورې لا چې کله زه د اته کاله وشو دوی ته راغلی ما نو یو ورځ داسې نه ده راغلی چې ما ګنې دې کې افسوس هغوی پسې کړی نه چونکې هغه تېر وشي وخت پسې افسوس کوم چې هغه مې ډېر فضول تېر کړی او اوس خو الحمدلله ډېره زیاته خوشحالي ده ځکه چې دغه دی وایي د محفل د علماو به سره زر شي وایي کوي ګټه کوونه د صحرا نو بس دا یو انتهایي ښایسته ځای دی ټیک د ظاهري خلکو ته دا یو انتهایي کم ځای ښکاري ولې کوزې دی او سړی روټۍ خوراک دی او څه قسمه قسم خلک به هم خبرې کوي تکلیفونه هم راځي خو چونکې د زړه اصل سکون په دې کې دی غني خان وایي که نه چې توبه حل د شرابو چې شراب درته پراته وي تاسو د دغه شعر صحیح مفهوم ځکه ادا کړی دی او د هغې مقصد تاسو ادا کو چې ګینې یو طرف ته دغه دنیا وه او په هغې باندې تاسو خپې کېښودې ټیک د هغه ضرورت دی آیا والا باندې خبره نه کوو هغه تاسو سایډ ته کړه او تاسو رالې علم طرف ته او دومره ازمیښتونه در باندې هم وشو یاران دوستانو د غاړې یا نور څه او تاسو هم بیا خپله هڅه دوامداره وساتله مولانا صاحب چونکې د نفسا نفسي دور دی هر سړی په دې سوچ کې دی چې ما یو روپۍ دوه وګټلې د سهار نه د ماښامه پورې دغه سوچ وي په حرامو په حلالو باندې نه دی ګایي هم ده حالا تاسو ته معلوم دي او دې باوجود تاسو دا لار اختیار کړې ده بیا هم خپل کلاسفیلو در سره میلاو شي یا د کلي خلک در سره میلاو شي یاران دوستان یا د کور د طرف نه داسې خبرې شته چې د مایوسۍ خبرې کوي چېرې دا تا کومه لار اختیار کړې ده اوس پسې کېږي څه دې په حواله نو بس اول خو چې کله ما علم شروع کړو نو دا مشکلات ما ته ډېر زیات وو هغې وجه دا وه چې خو ډېرې غم خادی وې نو کور نه هم دا مشکلات وو چې اوس په غم خادي څوک کوي او دا به څوک کوي او دا بچي به څه کوي نو دا مشکلات وو او بچو خو بهرحال دا نه چې بچی خو پلار ته نه شي ویل چې ګینې یار دا ته څه کوي نو بچو خو بهرحال څه داسې خبره نه ده راغلې او الحمدلله الله جل شانو چې څوک زما شي زه هغه شم نو بس چې کله ما دا دغه شروع کړو په ما انتهایي راتې رالې هغه اوس 100% الحمدلله ښکلی ټایم پاس کېږي مشکلات نشته اوس فلحال مولانا صاحب زما خواږه کتونکي تاسو ګوري هغوی ته د دې علم په حواله باندې د دنیا په حواله باندې اخرنی څه پیغام لرئ نو زما خو دا پیغام دی چې ټول خلکو له پکار دې په له توجه وکړي ځکه چې موږ مسلمانان یو او مرګ را روان دی نبی علیه السلام فرمایي حدیث مبارک دی وایي طلب العلم فریضة علی کل مسلم هر مسلمان نارینه او زنانه باندې علم د 24 غنټو علم فرض دی چې دی زده کړي نو موږ ټول مسلمانانو له پکار دي ځکه دا زموږ ضرورت دی دا دنیا صرف وقتی ضرورت دی او هغه همیشتن زندګي ده نو چې د دنیا لپاره سړی دا دوره منډې تړلې وي نو هغه خو یو نه ختمېدونکی ژوند دی نو موږ ټولو له پکار دي چې موږ کم از کم د هغې سوچ وکړو خاص کر علماو طلباو سره د خلکو یو نفرت دی نو چونکې دا خلک ډېر لرې دی که چېرې دی د علماو ته رانږدې شي نو ډېر زیات د آخرت فایده به وشي ځکه حدیث مبارک دی وایي حضور مجلس علم خیر من الف رکعة ومن الف عیادة ومن الف شهادة دا د نبي اسلام نو دا اوږد حدیث دی وایي چې علماو په محفل کې لغون نه ناسته دا د زرو جنازو نه بهتر ده دا د زرو رکعاتو نفلو نه بهتر ده او دا د زرو مریضانو د تپوسونو نه بهتر دی نو چې دې فایدو ته موږ وګورو چې علماو سره دومره فایدې دي نو موږ له د علماو نه نفرت نه دی پکار چې موږ علماو سره رانږدې کېږو تاسو ته ما دا خبره وکړه چې زما دا نن دې مدرسه کې دا صرف د علماو سره د ناستې هغه برکت دی چې الله پاک د دې مقام ته راورسولم زما دا درخواست دی چې هر یو سړی
خاص کر آخرت ته وګورئ او د هغې مطابق علماو سره ناسته پاسته شروع کړئ چې کم از کم لږ دین طرف ته کامیابي راشي. ډیره زیاته مننه مولانا ګوهر علي خان صاحب، دومره خوږې خبرې، دومره با مقصده خبرې چې زما د زړه خو دې راولړزو. زه غواړم چې دا تندی درله خپل کړم. اجازت دی؟ دا بله خبره ده چې هیچا هم اونچک نه کو. فکر د سپرلي هسې سمسور دی په دې خاوره کې. په دې خاوره باندې د مولانا ګوهر علي خان صاحب په شان ډېر ځوانان شته، ډېر کسان شته، ډېر خلک شته. دا لږ راړلزول غواړي، دا کتل غواړي. د داسې خلکو ابیاري پکار ده، د داسې خلکو مرسته پکار ده. په دې خاوره باندې هغه میشته خلک چې څوک د علم طلب کوي، رب تعالی ورته لارې اساني. څنګه چې مولانا ګوهر علي خان صاحب وویل چې ماته ډېرې زیاتې سختې رالې په لار کې، هغوی یوه خبره وکړه او ډېره لویه خبره وکړه چې الله پاک جل جلاله فرمایي چې وایي څوک زما شو زه د هغه شوم. مولانا ګوهر علي خان صاحب، رب تعالی دې ستا د علم په دې ټوله علاقه، په دې ټوله خاوره باندې خپور کړي. مونږ ته به هم دعاګانې کوئ. کتونکو، زه د خپل کیمرمین محمد ادریس سره اساسو نه په دې دعایي شعر سره اجازه غواړم چې لویه خدایه دا زړګی مې دومره ډېر شوی چې د هر انسان د درد نه راچاپېر شوی، د زړګو ټکورول مې وظیفه شوی، پروا نشته دی که ځان هم رانه هېر شوی. اجازه غواړم. لوی الله پامان.